کندوز هغه ولایت دی چې صنعتي کېدو په حال کې دی. د اسلامي امارت په راتګ او د پانګوالو د امنیت له ټینګښت سره په دغه ولایت کې پانګوالو ځانګړې لیوالتیا ښودلې او په دې ولایت کې لسګونه وړې او لویې فابریکې جوړې شوي دي. دا په کندوز کې د موزاییک جوړونې هغه فابریکه ده چې څښتن یې له تولیدي فابریکو څخه د حکومت له ملاتړه خوښمن دی او په خبره یې په بشپړه توګه ورته د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. ما به حدود 3 میلیون افغانی سرمایه گذاری کردیم و علاقمندی مردم هم بیشتر است. با آمدن امارت اسلامی کار بار ما خوب شده و مردم هم ساخت ساز یافت است. مردم هم در تولیدات داخلی رجوع کردن، فهمیدن که تولیدات داخلی خوبتر از تولیدات بیرونی است. د دې فابریکو جوړول نه یوازې دا چې د سوداګرو په ګټه ده بلکې د کندوز خلکو ته یې هم د کار زمینه برابره کړې. د دغه ولایت زیات شمیر اوسیدونکي په دغو تولیدي شرکتونو کې تلپاتې دندې لري. دوی وایي چې د پخوا په پرتله اوس وزګار نه دي او د کار په کولو سره یې ورځې په ښه او خوښۍ تیریږي. روزانه از ساعت 8 بجه تا ساعت 4 بجه یا 5 بجه الا 6 بجه کار میکنیم. روزانه تقریبا تا 600 700 الا 800 افغانی کار میکنیم. کفایت میکنه زندگی ما را. په ورته وخت کې بیا د کندوز اوسیدونکي هم خوښ دي چې د دوی ولایت په چټکۍ سره د پرمختګ او آبادۍ په لور روان دی. د دوی په وینا دا ټول پرمختګونه د اسلامي امارت د هڅو پایله ده. موږ په دې باندې ډېر خوشحالېږو. مخکې به د موږ سامانونه راتلل یا له پاکستانه یا له ایرانه. و شکر الحمدلله د موږ ملک دومره ترقي وکړه په دې کندوز کې چې دا کاروبارونه دا وړاندې لاړ شي او ترقي وکړي. له موږ سره د حکومت تعاون وکړي. اوس ډېر شکر ده، ډېر زبردست حال ده او ډېر ښه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بریا سره د کندوز د اکثرو اوسیدونکو په ژوند کې مثبت بدلونونه راغلي او د پرمختګ او سوکالۍ لپاره ورته په بیلابیلو برخو کې زمینې برابرې شوي دي.